د بي ټي ان پښتو پیډیا ګرانو کتونکو ستاسو کوربه سمیع الله خاطر د کووډ 19 یعنی کرونا وایرس حوالې سره د تازه ترین اپډیټ سره حاضر یم. صورتحال یو طرف ته ښه هم دی او بل طرف ته خراب هم دی. د صورتحال ښه اړخ به هم ستاسو مخې ته کېدم او صورتحال بد اړخونه چې کوم دي کوم چې ډېر زیات الارمینګ دي په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې او بیا په تیره په کوزدري کې صورتحال د اختر په ورځو شپو کې ډېر زیات خراب شوی دی. نو هغه دغه ټول معاملات تاسو وړاندې کړم. وړومبی درته عمومي تجزیه د شمار مخې ته کړم. په پاکستان کې تر دې مهاله یعنی تر دې وخته 4,90,908 ټیسټونه شوي دي او په دې کې چې کوم مریضان مخې ته راغلي دي نو هغه 57,705 دي. پراوینس وایز بریک اپ چې کوم دی نو د صوبو په حوالې سره کدي تقسیم وکړو نو سند د ټولو نه وړاندې دي زیات مریضان پسند کړي دي 22,934. پنجاب په دویم نمبر دی 20,654 او کې پی کې زموږ د خیبر پښتونخوا صوبه چې د اوسه پورې دلته د اوسه پورې معلوم مریضان چې د کرونا وایرس دي هغه 8,080 دي او بیا دین علاوه په سرخار اسلام آباد کې معلوم مریضان 1,728 دي. 1,728 په بلوچستان صوبه کې 3,468 مریضان چې دي هغه د اوسه پورې ریپورټ شوي دي. یو ځل بیا در یادوم بار زه دا خبره کوم چې دا هغه مریضان دي کوم چې ریپورټ شوي دي. دین علاوه په اخري 40 غنټو کې چې کوم ریپورټډ مړي دي د کرونا وایرس د لاسه په مختلفو هسپتالونو کې په مختلف ځایونو کې دغه تعداد 13 دی. دغه 13 کسانو سره کوم چې په 40 غنټو کې وفات شوي دي نو په پاکستان کې د مړو ټوټل شمیره چې د نو هغه 1,197 یعنی تقریبا 1200 ته رسیدلی ده. ښه خبر دی حوالې سره دا دی چې په دغه 57,000 خواوشا لږ کسانو کې 18,314 یعنی 18,314 کسان چې دي هغه د اوسه پورې ریکور شوي دي. او تشویشناک صورتحال دا دی چې په تیر 3 ورځو کې چې کومې د اختر ورځې شپې وي نو په کوزدري کې په مختلفو سیمو کې زه د بلامبټ گیر چاپیره د 3 مړي نو داسې خبر شوی ما او نه صرف زه بلکې نور خلک چې کوم د دې سیمې خلک دي نو هغوی ته به اندازې او معلومات به ورته وي چې هغوی ټیسټ شوي خو پازیټیو نه وو هغوی هسپتالونو ته نه وتلي خو د هغوی سیمټمز یا د هغوی علائم او د هغوی علامتونه همدغه د کرونا وایرس وو. سخته تبه راتلل سخت ټوخی راتلل سابندي راتلل د هغو نومونه اخیستل ځکه د هغو ځایونه منشن کول ځکه مناسب نه دي چې هغه چونکې ریپورټ شوي نه دي. دین علاوه په کوزدري کې د ایم پی ای بادر خان نه وروسته پرون همایون خان هغه کرونا ټیسټډ پازیټیو یعنی پازیټیو هغه ریپورټ شوی دی د کرونا وایرس کار شوی دی. دین علاوه که تاسو د صوبې په سطح وګورئ نو د غلام بلور نه وروسته د مسلم لیگ نون مشر صوبایي صدر امیر مقام د دغه وایرس کار شوی دی. یعنې دا لوی خلک چې کوم دی او سیاسي خلک هغه د دې وایرس کار کیږي نو دا یو حقیقت دی. او دین علاوه په کوزدري کې زما د معلوماتو مطابق په ضلعي انتظامیې 2-3 لوی افسران چې دي هغه هم د کرونا وایرس ښکار شوي دي. په هغې کې خو یو نه تاسو خبر یې چې ضلعي د صحت افسر ډاکټر صاحب روغاني هغه د کرونا وایرس په خپله څو ورځې وړاندې ښکار شوی نو دا دغه ټول تشویشناک صورتحال دی چې تر دې مهاله رامنځته شوی دی په کوزدري کې په خیبر پښتونخوا کې په پاکستان کې او په دنیا کې هم صورتحال چې کوم دی نو په ځینې ځایونو کې سیکنډ ویو یعنی دویم لهر د کرونا وایرس راغلی دی. نو احتیاط پکار دی. حکومت سوچ کوي په دې خبره باندې او د سیول سوسایټي او د صحت ماهرینو یو ځل بیا د حکومت نه مطالبه ده چې دوی بیا لاک ډاون طرف ته راشي. نو که موږ احتیاط نه کوو هغه سوپیز هغه حفاظتي تدبیرونه د هغې خیال نه ساتو نو بیا به حکومت او انتظامیه مجبوري چې دوباره لاک ډاون ته لاړ شي او د لاک ډاون نه بیا موږ ته نورې څومره ستونزې جوړېږي نو په هغې تاسو زما نه ښه پوهېږئ ځکه موږ ټول د هغې سره په تېر 2 میاشتو کې مخامخ شوي یو. نو تازه ترین صورتحال چې دی هغه ما ستاسو وړاندې کېښودو تجزیه په تاسو باندې پرېږدم او سوال او منت د احتیاط کوم که موږ احتیاط ونه کړو نو بیا به حکومت مجبور وي او د صحت ماهرین به مجبور وي چې حکومت ته سفارش وکړي چې دوباره سخت لاک ډاون وکړي چې هغه کرفیو ته نږدې لاک ډاون وي نو هغه بیا زموږ دپاره زموږ د معیشت دپاره زموږ د ژوند ځواک دپاره زموږ د روزګارونو کاروبارونو دپاره بیا مناسب نه دی. غریبۍ سره خلک مخامخ کېږي اختر تیر شوی روژه تیره شوې ده ګرمي را روانه ده ډېر زیات مشکل او مهنګایي په ډېر تیزۍ سره به راځي. د خلکو سره د اخیستو دپاره د سود سودا دپاره په لاس کې نغدي روپۍ ختمې شوي دي خلک د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نو دا هغه ټولې خبرې دي چې بار زموږ په ذهنونو کې راځي او بار زموږ په تجربه او مشاهده کې راغلي دي. نو مهرباني وکړئ احتیاطي تدبیرونه اختیار کړئ. صورتحال الارمینګ دی صورتحال تشویشناک دی که څه چې د صحتیابو خلکو شمیره یا پرسنټیج هم په سیوا کېدو دی خو د مریضانو شمیره چې ده نو هغه هم په سیوا کېدو ده. زموږ ټیسټینګ کپیسټي ډېره کمه ده تقریبا 15 لکه لږ بګ څه کم 15 لکه ټیسټونه شوي دي په هغې کې
400 د پاسه 57,000 چې دي هغه خلک رامخته شوی دی د کرونا وایرس مریضان او د مړو شمېره ما تاسو ته ویله چې ریپورټډ یعنی کم چې معلوم دي چې دا د کرونا وایرس تلاسه مړه دي نو هغه 1200 دي. د بې ربطه خبرو دپاره مو دومره وخت راکړه ما کوربا سمیع الله خاطر له اجازت راکړئ د لوی او بخونکي خدای په امان که وخت ولرئ نو دغه ویډیو د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. کور مو ودان.